شوکت خانه بخیر. بخیر جمال خانم. ډیډي دا شوکت سره راغلی بچی دې د خپل ترور لور سره واده کول غواړي. شباني سره او خو مشکله ده چې عظمت خان به د خپل لور ورکړي. ښه ده که نه ډیډي چې ولې نه کي. خو بچی ته ولې د مخالفت کوې؟ بس هسې ډیډي چې د شباني ښځې کې واده وشي نو ښه خبره ده. Field all the time. السلام علیکم. So Kolkata's highest opening partnership. वो जमाल से ډسټرب خو مې نه کي. نه نه تاسو څه خبره نه ده. دا آصف خان سره میلاوېدلو راغلی. آصف خودم نه دی. تا خو ما ته د کېناستو څه تمه نه کو. نو ته چې د آصف میلاوېدلو راغلی نو زه تا ته د کېناستو ولې وې؟ او که زه دا ویم چې زه تا له راغلی یم نو بیا په دواړه سترګو کښېنه. مهرباني. شباني ما اورېدلي دي چې شوکت تا سره واده کول غواړي. ما ته پته نشته. او که تاسو ته پته ولګي نو تاسو به اقرار کوئ که انکار. پښتنې جینکۍ همیشه د مشرانو فیصلې ته سر ښکته کوي. شباني زه دا نه غواړم چې ستا واده د بل چا سره وشي. نو بیا دعا کوه چې خدای پاک ستا مراد پوره کړي. جمال خان بخیر. خانه بخیر غی. ښه دی چې ته کور یار. زه خو ستا اړخ ته در روان وم. ښه ته لیټ شوې نو ځکه تا پسې راغلم. شباني ځکه نه چای روانه وڅښه. تاسو کښېنئ زه چای جوړوم. وایه که نه سینګار لږ. بس خیر خیرت دی آصف خانه. خپل حال وایه. ما اورېدلي چې ته بهر روان یې. او خو ما اوس خپله اراده بدله کړه. ډېر دې ښه وکړل ځکه چې کو انسان وغواړي نو په خپل ملک کې هم خپل مستقبل جوړولی شي. دا سوچ ما هم کړی دی خو ته دا ووایه چې د خپل واده باره کې یې څه وکړه. واده خو به کومه خو د خپلې خوښې جینۍ سره. ښه څوک ده؟ پته نشته خو زما په ایمیجینیشن کې هغه یو خاکه پرته ده او کیدای شي چې ماته ملو شي. آصفه چې ته به زما شي او که نه زما د زړه مراد به پوره شي او که نه. شمی د آصف خان تصویر تا سره؟ او دا تصویر زما په سترګو ښه ولګېدو ځکه مې ستا د البم نه وویستو. نو دا خو تا په ځمکه لړه کو. نه دا زما د لاس نه پرېوت.
ته ولاړه ولې راځه کېنه. ښه دا پرېږده وایه چې څنګه راغلې. زه د ده پاره راغلی یم چې زه د ای پي سي داخله اخلم. ستا څه خوښه ده؟ نه شبانې زما سوچ اوس بل طرف ته دی. زه به تعلیم سره انصاف ونه کړی شم. ستا پام کوم طرف ته دی؟ هغه زما یو حسرت دی، ارمان دی، امید دی چې خامخا به پوره کېږي. شمې زه ستا په جذباتو باندې پوهېږم. زما خواهش له زما تره لته ورکه بادریا، زه به خپل خواهش ضرور پوره کوم. څنګه به پوره کړي؟ عظمت خان خو تا له خپله لور هم نه درکوي. زما منزل زما تره دولت دی بادریا، او که زه هغې ته ونه رسېدم که نه نو بیا زه ډېر ضدي سړی یم. شوکت خان که چېرې ستا ضد پوره نه شو نو بیا بادریا د مال لپاره خلک کنډرم کوي او دیوالونه هم نړوي. څه مطلب؟ هغې دپاره به زه خپل تره وژنم. هیڅ فایده نشته شوکت خان، ځکه چې د عظمت خان د مرګ نه پس آصف و شبانه د دې ټول جایداد وارثان دي. ما ته پته ده بادریا، ځکه خو زه شبانې سره واده کول غواړم، او بیا د تره د مرګ نه پس به دا هر څه زما وي. پوه شوې؟ او آصف خان د هغه علاج زما دپاره ډېر اسان دی بادریا. هغه څنګه؟ یاره بادریا وایم تم ډېر ساده سړی. اکثر خلک په اکسیډنټ کې مړه شي، اغوا شي او اغواکار یې مړه کي. پوه شوې؟ منم خان منم، ځکه چې تاسو کرئ وربشې او ریبئ غنم، څنګه به نه منم. जी जी زما سره ډسکشن شو جی جی یو تاسو سره بیا ملو شي. راځئ خان جی راځئ. جی زه بیا تاسو ته کال کوم. اوکې سلام علیکم. آیه عظمت خان جوړ تکړه بابی بخیر. السلام علیکم. پلیز سمینی اعلی غونته کې چې حاجی وسره خوراک نیم سره ولی څنګه لاله؟ الحمدلله. تاسو څنګه بابی؟ شکر. خاطر اوسئ جی. ویا کنه ورخانه کار روزګار دې څنګه روان دی؟ سمارټ مین د کاروبار په سلسله کې یو هفتې لپاره انګلند ته روان یم. زبردست، دا خو ډېره ښه خبره ده. ها نو ما خو یې چې یار یو هفتې له به تام ځان سره بوزم کو هوم منسټر د اجازه درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم آنټي. څنګه څنګه بچی یې؟ تاسو ټیک ټاک؟ ټیک ټاک. شبانه مرانه وستا؟ بچی هغه را روانه ده اوس به راشي. یار تا د انګلند خبره کوله خو زه روزګار شرطه یم، زه نشم تللی. یار اوس خو ته یو ریټایرډ ججي څه ضروري مقدمې هم د سره نشته چې هغه به اورې. پرېږده چې لاړ شو یار. وارث خانه د سرویس نه ریټایر شوی، د خپل ذموارونو خو ریټایر شوی نه یم که نه. اوس خو راته د کور او د بچو ډېرې ذموارۍ پرته دي. آنټي تاسو راځئ ما سره. ما وایي چې تا سره یو ضروري خبره وکړم. او ولې نه، ته ما سره زړه خبره شیر کولی شي، ولې نه.
ولې زه د شباني په بانا تا سره ملاوېدو له راغلی یم ولې ګیلې دپاره بله ورځ تاسو فون ولې بند کړی و زه په کار کې بند وم او بیا تاسو د غرض خبره هم نه کوله د مطلب خبره وه خو تاسو فون بند کړو نو څه ووایه څه خبره ده خبره دا ده چې تاسو وکیل یې او زما ملګري ته یو مسله پیښه شوې ده ګورم چې ستاسو قانون څه فیصله کوي څه مسله ده خیر شه مسله دا ده چې هغه یو لږ سره بې انتها مینه کوي خو هغه لږ ورته توجه نه ورکوي نو دا هغه لږ به هغې سره مینه نه که نه مینه خو پکار داسې وه ځکه چې د مینې جواب په مینه کې ملاوېدل پکار دی شمې ته دی هغه خپلې ملګرې ته ووایه چې د هغه نه زړه صبر کړي ځکه چې مینه د زور خبره نه ده د مینې په اور کې زور وي صبر نه وي جبر وي خو د جبر مینه خوږه نه وي تاسو چا سره مینه کړې ده شمه مینه څوک په خپله نه کوي بلکې وشي څنګه د دې یو فارموله ده څه بیا دا چې څوک د چا په زړه باندې خو لګي د زړه په کور کې ورته کور جوړ کړي بیا مینه وشي سمپل بیا خو به ستا په زړه کې څوک جینۍ وي که نه شمه د هغې صرف یو نقشه ده چې زما په دې ذهن کې ده بس گلزار دی څنګه یا ناوخته دی کوم خیر شاشنه د تیرو څو ورځو راسې ته داسې ورک غوندې څه به درته یم یار دا زړه مې ډېر بېقراره دی چا پسې زما په ژوند کې خو مې یوه ده زیبا پسې ښه نو لکه دا خبره ده نو زیبا ته دې د زړه دا بېقراري څرګند که نه یار همدا غم دی که نه اشنا چې د زړه خبره مې خولې له راشي نو ژبه مې ګونګی شي د زیبا وړاندې دې ژبه ګونګی شي او زړه دې ناقراره دی مسله سنګینه ده یار خو ګرانه نه ده ګورې ډېره ګرانه ده اشنا ما نه خو ون په ون خطا کړی دی په حساب کتاب یې نه پوهېږم ملتانیا ته زیبا سره مینه کې دا ښه خبره ده باقی پاتې شو دا خبره چې ته به ورته د خپلې مینې جذبې څنګه ښکاره کړې نو دې دپاره به اشنا هیله یو تحفه اخلي اخیستې مې ده تحفه خو څومره ښکلې ده وا اشنا ته خو بیا د هر څه نه خبرې هسې دې راته ځان نه ساده ګل جوړ کړی ورځه پې اشنا او خبره ختمه وه اشنا خو لکه چې ما پورې خندا کې یار و زما ساده ګل اشنا په دې کې د خندا څه خبره ده زیبا له ورشه او ډېر په مینه ورله دا میل ورکه او ورته وایه دا مې تاله راوړېږي ګلجاره دا وینا خو راته ګرانه ده دا ړومبی وینا هر چاته ګرانې خو دې ګرانې ته به غاړه ږدي هله به بیا د مینې په لار باندې قدمونه ږدي
ته خو پاسې او زما وروره تا راته ونیو چې ورځه پې بس ورځمه دا ښایسته غونډه کامل خپلې ښکلې زیباله ورکړو ښه ډاډه پې ورځه اشنا مه یارېږه کومه مینه چې رښتونې د هغې بیلات هم د ګټې نه کم نه زما دعاګانې تا سره دي بس ټیک شو زه ورځمه خو ماښام ډوډۍ به یوځای خورو انشاءالله زه به د انتظار کوم الله په امان د الله په امان چې د زړه خبره مې خولې له راشي نو ژبه مې ګونګی شي زیبا ملتانیا تو دلته خیر خو دې که نه او زیبا ما دا وی چې ملتانیا وای وایه څه وی ما دا وی چې سردار به چېرته وي اوهو یو خو ته ماته په خود نه ښکارې سردار به چېرته وي ما ته څه پته ده زیبا اوهو بیا څه دي اسم نه ما وی چې بیا دې څه وي ما وی چې چې زه څه همدا چې ته چې زه نه ما وی چې ته ته ورځې داسې بهر یوازې مه ګرځه وخت ناکاره دی ښه خبره نه ده ټیک ته اوس ناوخت هم دی او زه ځم کټوی به پخوم دا ړومبی وینا هر چاته ګرانه خو دې ګرانې ته به غاړه ږدي هله به بیا د مینې په لار قدمونه ږدي اشنا